السلام علیکم دوستانو. د کرکټ په اړه درې تازه مهم خبرونه. درې افغان لوبډلې به د یو بل پر وړاندې لوبې ترسره کوي. دا لوبې به د کومو لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي، څنګه لوبډلې به یې په کوم ځای کې به دا لوبې ترسره کیږي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. درې افغان لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبېږي. د ترلاسه شویو معلوماتو پر اساس افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې په لنډو ورځو شپو کې د درې لوبډلو ترمنځ خپلمنځي سیالۍ برابرې کړي. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د 19 کلونو الف لوبډلې او ایمرجنګ لوبډلو ترمنځ 500 ورځې لوبې ترسره کړي. دا لوبې ځکه په لاره اچول کېږي چې اوس مهال افغان کرکټ بورډ تر سختو نیوکو لاندې دی. د کرکټ مینوال او مبصرین په دې هاند دي چې افغان کرکټ بورډ نه هم نه ملي لوبډلې ته په نړیواله کچه، نه هم الف لوبډلې ته، نه ایمرجنګ لوبډلې ته او نه هم تنکیو 19 کلونو ځوانانو ته د لوبو کولو کوم چانس برابر کړی دی. دا سیالۍ د دې په اساس افغان کرکټ بورډ په لاره اچوي ترڅو 19 کلنه لوبډله د ایمرجنګ افغانستان الف لوبډلې سره لوبې ترسره کړي، ترڅو راتلونکو سیالیو ته لا ښه چمتووالی ونیسي. درې واړه لوبډلې د یو بل پر وړاندې به دوې 500 ورځې لوبې ترسره کړي چې پکې به یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ولیدل سي. د ترلاسه شویو معلوماتو پر اساس افغان کرکټ بورډ غواړي درې واړه لوبډلې د هیواد بهر ولېږي ترڅو په نړیواله کچه د افغانستان نمایندګي وکړي. یا د دې وي چې مخکې هم افغان کرکټ بورډ درې واړو لوبډلو لپاره یو شمېر سیالۍ برابرې کړې وي، خو د کورونا وایرس او ناکامه مدیریت له وجې بیرته د سره پلان نه سوې. غنی بابا واټرز ډیفینډرز لوبډلې په خوست کې د کمال خان بند جام وګټي. د شرف الدین اشرف د هر اړخیزې لوبې پر مټ د غنی بابا واټرز ډیفینډرز لوبډلې د 8 وکټو په توپیر کمال خان ډیم ډیویډپورز لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې پچه د غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډلې لوبډلمشر رحمان الله ګربز وګټل. د توپ اچونې پریکړه وکړه. کمال خان ډیم ډیویډپورز لوبډلې د ټولو وکټو په سوځېدو د لوبې په 18.15 اورونو کې 115 منډې جوړې کړلې. 114 منډې یې سیالې لوبډلې ته وټاکلې. د کمال خان ډیم ډیویډپورز لوبډلې لپاره په توپوهنه کې اکرام علي خیل 20، سمیع الله شینواری 25، حشمت الله شهیدي 14 منډې ترسره کړې. په توپ اچونه کې اسیب الله لکنوال 4، ننګیال او شرف الدین اشرف هر یوه 2 وکټې واخیستې. یوسف زازي او قیس احمد هر یوه 1 وکټ واخیست. د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د غنی بابا واټر ډیفینډرز لوبډلې د هدف ترلاسه کولو په موخه توپوهنه پیل کړه. د 2 وکټو په سوځېدو سره په 12 اورونو کې وتوانېدل چې یاد هدف پوره کړي. کمال خان ډیم ډیویډپورز لوبډلې ته ماته ورکړه. د غنی بابا واټر لوبډلې ته په توپوهونکو کې شهید الله کمال 250، شرف الدین اشرف 50، نجیب الله زدران 19 منډې ترسره کړې. د کمال خان ډیم ډیویډپورز لوبډلې په توپ اچونکو کې یوازې سید احمد شیرزاد 1 وکټ ترلاسه کړه. شرف الدین اشرف د هر اړخیزې لوبې پر مټ د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. ضیاء الرحمن اکبر د انګلستان په کورنۍ لیګ کې د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې مخکښ ورو توپ اچوونکي ضیاء الرحمن اکبر په انګلستان کې د یو خصوصي کلب سره د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. ضیاء الرحمن اکبر په انګلستان کې د لیتیم کرکټ کلب سره د لوبېدو په موخه تړون وکړ. دا سیالۍ د انګلستان کرکټ بورډ په لاره اچولې دي چې شاوخوا یوه میاشت وخت ورته پاته دی. د لیتیم کرکټ کلب رئیس د نوموړي په اخیستو خوښي ښودلې ده. هغه یې د خپلې لوبډلې لپاره وړ لوبغاړی بللی دی. په دې اړه ضیاء الرحمن اکبر په خپله رسمي فیسبوک پاڼه داسې لیکلي دي: ډېر زیات خوښ یم چې د انګلستان له LLC کرکټ کلب سره مې د راتلونکي سیزن لپاره تړون لاسلیک کړ. ستاسې د هر یوه د پیغامونو او ملاتړ نه منندوی یم. انګلستان کې د لوبېدو او د هغه ځای تجربې ترلاسه کولو لپاره ډېر لیواله یم. یو ځل بیا له ټولو څخه مننه. کور مو ودان. که مو دا ویډیو خوښه سوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.